السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زمون سبق هغه دې پورې را رسیدلو چې کوم انسان ستا حمد ستا تعریف بیان کو هغه صفت باندې چې هغه پتا کې موجود نه نو دا انسان ستانه خوشاله دی، او چې کوم ستا ذم بیان کو هغه صفت هغه قبیح عمل باندې چې هغه تا کې موجود نه نو دا انسان حقیقت کې ستانه خپه دی. بیا ورسو صاحب کتاب لیکلی دی من قوم لسانه ذان عقله، کوم انسان چې خپل جبه مضبوط کړه قوي کړه ذان عقله نو د خپل عقل هغه برابر کړه. چې کوم انسان خپل بولچال چې ورته ویل کېږي گفتگو خبرې او دا چې په دې کې کله قوت او طاقت پیدا کړ نو د عقل هغه مضبوط شي قوي شي. ومن سدد کلامه او چا چې خپل خبرې سیده کړې برابر کړې ابان فضله نو د انسان خپل فضل هغه واضح کو ښکارې کړ. ومن من بمعروف سقط شکره، او کوم انسان چې یو معروف یو خکار اثبات نو سقط شکره د دغه شکر هغه ساقط شي هغه ختم شي. مطلب دا چې کله یو سړی د چا سره یو معروف کارو کې یو نیکیو کې خامخا د دغه خلک شکر هم ادا کوي او د دغه احترام او عزت هم کوي. او کچر د انسان هغه سړی باندې اثباتنه وکړه چې پتا باندې ما پلان کې احسان کړي تاسو رمانی کی کړي دا نو سقط شکره اصلي چې کوم د شکر ادا کوي نو بیا به شکر نه ادا کوي. نو من بمعروف چا چې احسان اثبات په نیکه باندې سقط شکره د شکر هغه ساقط شي هغه ختم شي. بیا رسول صاحب کتاب لیکلی دی ومن اعجب بحلمه حبط اجره، کوم انسان چې په تعجب کې راغی خپل صبر او خپل حلم حبط اجره د انسان اجر هغه ختم شو ضایع شو. مقصد دا دی چې کله یو سړی په خپل حلم او په خپل صبر باندې فخر وکړي یا یو مقدس رااله چې چادته دو سلور خبرې سی واوکړو دی په غي باندې خاموش شو د دې لپاره چې دا خلق ماته خو یو ماته صابر انسان وي نو حبط اجره د انسان اجر هغه ضایع شو. کله صبر د الله لپاره کړی وي نو خامخا اجر ورته ملاوي. او چې کله دا صبر د خلکو لپاره وکړو په فخر کې دا سړی راغی خپل حلم نو د اجر هغه ضایع شو. بیا صاحب کتاب لیکي ومن صدق فی مقال، او کوم انسان چې په خپل خبرو کې رښتیا وي صداقت پکې پیدا کړ زاد فی جماله نو د په خایس کې به زیاتواله راشي یا د زیاتواله راوسته په خایس راغی. مقصد دا دی چې کله د یو سړي خبرې څومره رښتیا وي دومره پاره کې میټاس او خوږوالی پروت وي. څومره چې یو سړی صدق باندې خبرې کوي دومره د خبرې خلک په توجه سره اوري او احترام باندې اوري. نو من صدق فی مقاله کوم انسان چې رښتیا ویل په خپل خبرو کې زاد فی جماله نو دا خبره نورم خاصه کړي په خوبصورت او په جمال کې د زیاتوالی وکړي. بیا ورسو صاحب کتاب لیکلی دی قال بعض الملوک لوزیر، بعض بادشاہانو خپل وزیر ته وی ما خیر ما يرزق به العبد، هغه بهتر سیز دی چې بندله او غلام لا غور کړی کیږي. یعنی بهتر سيزونه سدي چې غلام لا ور کړی شي. یعنی یو انسان په کوم خصلتونو باندې ښه انسان جوړي. نو قال او وزیر ورته وی عقل يعيش به، عقل چې باغی باندې وخت تیری چې جون په تیری. نو دا ټولو اول خبردار چې سړی عقل من وي نو چې عقل چاته ورکړي شو دا یو خسته سیز دته ورکړي شوی. قال فإن عدمه نو دیو بچاری ته پوسو کو کچرتا د عقل پکې موجود نه نو بیا قال فأدب يتحلى به، نو بیا دی وزیر ورته وی چې بیا پدې کې ادب لازم دی چې پاغي باندې خپل ځان خيسته کی خپل ځان پاغي باندې خوبصورت کی
عقل پکې نه نو بیا پکار دی چې په دې کې ادب موجود وي. قال فإن عدمه نو دې بادشاہ دې بیا ته پوښتنه کو کچرتا په یو سړي کې دا ادب هم نه موجود او عقل پکې هم نه موجود نو بیا څه پکار دی. قال فمال يستره وزیر ورته وی چې بیا د دې لپاره مال پکار دی چې پاغي باندې د خپل پرده وساتي. مال ډیر زیات خرج کینو خلک به دونه په د باندې بدرد نه وي. نو بیا قال بادشاہ وی فإن عدمه كشرطا دا مالم د سره نشتا ادبم پکې نشته عقل پکې هم نشته. نو بیا قال نو دی وزیر ورته وی فصاعقه تحرقه نو بیا په د باندې یو تندر راغورځیدل پکار دي چې وسیږي یعنی بیا د دنیا نه تل بهتر دی ځکه په دې سره کې هیڅ خیر نشته نه پکې عقل شته نه پکې ادب شته نو ور سره مال شته. که ادب او عقل پکې مال ور سره نو بیا بخیر دی. او شکله د عقل او ادب ور سره نو کمال ور سره نو سنا خپل پرده به ساتل چې دا درې وړ شیان پکې نشته نو بیا فرمایي چې فصاعقه تحرقه بیا یو تندر دله پکار دی چوسی دله وتريح البلاد والعباد منه او چې دا تندر دی خار لرا او دی بندگانو لا سکون ورکړي دی سړی نه چې سکون ورته ورسي. مثلا مقصد دا دی چې بیا په د باندې تندر راغورځول پکار دی چې دا خلک دا بندگان د نخلاش نو ډیره ښه خبره صاحب کتاب کړي. بیا دین اورستو صاحب کتاب لیکلی چې ثمانیه درې اته داسې خلق اته قسم خلق اذا اهینوا فلا يلوم الا انفسهم نو کله چې د دې اهانت وشي د دې سپکاوي وشي نو دې بل څوک نه ملامت کوي خپل ځان نه ملامت کوي. اته قسم خلق او دا خبره چې مونږ وایو نو پدې کې عبرت پروت دی او کوم چې بدی خبرې دا موږ تاسو د خپل ځان نه دفع کوو دا د خپل ځان نه ختمو. نو دا ورستو اته کسان چې ذکر کیږي نو هر یو انسان له پکار چې دا د خپل ځان سره یاد وساتي چې داسې چرته کار ونه کړي کنه کله د دې د وجه نه وسړي بې عزت شو د احترام ونشو نو بیا به خپل ځان ملامت کوي. اول پاره کې الآتی مائدة لم يدع الیها یو سړی چې هغه داسې دسترخوان ته روان چې دعوت نه دی ورکړل شوی تا له یو کس دعوت نه دی درکړو ته هغه دعوت لره روان نو اگر کته رااله خلک بتا ته سونه وي او کچر دستای اهانت او شو استاد پکاوي او شو ته بل څوک نه ملامت کوي ته خپل ځان ملامت کوي. اول نمبر دار دویم نمبر والمتأمر على صاحب البيت في بيته او امر کوونکی یو کور والتا دغه په کور کې یو سړی یو ځای کې میلمه دی او په کور والا باندې اړر چلی ته تداسه او تا دا کار ولې کړی دا مکوه چې کله یو سړی د بل چا په کور کې په کور والا باندې اړر چلی او کشرته د انسان اهانت وشو دی خپل ځان ملامت کوي. دریم نمبر والداخل بين اثنين في حديث لم يدخلاه فيه او داخليدون کې د دوه کسانو په خبرو کې چې اغي دلرا د دخل اجازت نه ورکړي. مثلا دوه کسان دی په خپل منځ کې خبرې کوي یا پردې خبرې دي یا نورې خبرې دي او دریم کس راغی او خبرې ورسره شروع کړي هغه ته نه مشوره غوښتي دانه د پوس کړي دي او نه ورته ویل چې زموږ سره په خبرو کې ملګری شي نو کله چې ته خبرې شروع کړي او هغه د دې حالت کو ته چې چپ شاته غلې شه یا تا ته چا ویل چې ته خبرې کوه کدا داسې قسمه خبرې وکړي نو بیا هغه خلک ملامت نه د سړی به ملامت کم یو سړی الداخل بين اثنين في حديث چې د داخلي دن کې د دوه کسانو په خبرو کې لم يدخلاه فيه چې ادوانو دته نه امر کړي چې تداخل شه دي خبره. سلورم نمبر والمستخف بالسلطان او هغه سړی چې هغه اهانت کوي او سپکاوي کوي د بادشاہ سپکاوي چې وسړی کوي نو خامخا کده ته چرته تکلیف ورسېد یا د اهانت شو سپکاوي وشو نو د خپل ځان ملامت کوي.
بیا ورپسې 5 نمبر والجالس فی مجلس لیس له باهله، هغه کیناستون کې په یو مجلس کې چې د هغه مجلس اهل نه وي، د هغه مجلس اهل نه وي. مثلا یو سړی دی هغه په یو مجلس کې دغه د کیناستو حق نشته او دی ورځي بار بار په هغه مجلس کې کینی، نو که چېرته د اهانت شو د سپکاوي وشو نو دی خپل ځان ملامت کوي. بیا دین ورستو شپږم والمقبل بحديث على وم نمبر والمقبل بحديثه على من لا يسمعه، اغه خبره کوونکی خپل خبره مخکې کوونکی على من لا يسمعه، اغه چاته چې د خبره نه اوري. مثلا یو سړی دی هغه بل چاته غوږ نه ږدي او دا سړی بار بار لګیا دی هغه ته خبره کوي، دوه کسان دي هغه خپل مرسي خبره کوي او دریم کس راغی ورسره ودرېد، نو دا دوه په خپل منځ کې خبره کوي لګیا دي او دا دریم کس ورته خپل خبره کوي، نو دا دوه کسان د دې خبره اورېدو ته تیار نه دي، نو کاغي خپل خبره کوي دی پکې نور خبره کوي، نو هغه خامخاله ته وایي چې ته خبره مکوه زمون خبره شروع دي ته پکې خبره کوي. نو والمقبل بحديثه چې خپل خبره مخکې کوونکی علامه لا يسمعه هغه چاوته چې هغه نه. اوم نمبر وطالب الخير من اعدائه، د خیر طلب کوونکی د خپل دشمنانو، دشمن عموما سړی په یره کې وي، دا غنه په خوف کې وي او د دشمن نه د خیر تمه نه کوي، او کوم سړی چې د خیر تمه د دشمن نه کوي نو که سبا ته نقصان ورسېد د خپل ځان ملامت کوي. اتم نمبر وراج الفضل من عند اللئام، چې امید د فضل کول د بیکار او د ګټ یا خلکو نه. لئام دا لئیم جمع ده او لئیما کس ویل کیږي هغه بالکل بیکار ای، اردو کې ورته ګټ یا ویل کیږي، عربی کې ورته لئیم ویل کیږي او پښتو کې ورته بیکار ویل کیږي او پښتو کې نورم د دې مطلبونه دي. خود داسې یو کس نه امید ساتل چې هغه کمسل دی بیکاره کس دی، نو څوک چې داسې کس نه امید ساتي نو خامخا ته به نقصان ورسي او که نقصان ورسي د دې بل څوک نه ملامت کوي، خپل ځان ملامت کوي.